دا یو ورور سوال کړی دی وی داسې حدیث دي چې خپلو ښځو ته لوڼو ته بیبیانو ته سورة النور وښایي. الجواب امام طبراني یو روایت راوړی او امام حاکم هم راوړی دی. هغه روایت کې دا دی وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې لا تعلموهن الکتاب، زنانو ته لیکل لوستل مه ښایئ، خو هغوی ته سورة النور وښایئ. دا روایت سندن انتهایی کمزوری روایت دی او په دې کې 2 راویان راځي د دواړو به سندونو کې چې یو امام دا روایت امام حاکم راوړی یو طبراني راوړی. یو د محمد ابن ابراهیم الشامی دا یو راوي دی، یو د عبدالوهاب ابن الضحاک، او دا دواړه په دوی دا تهمت دی چې دوی به دروغ وي او چې کله په راوي باندې دا تهمت لګېدلی چې دا دروغجن دی نو د هغه روایت نه قبلیږي. یو روایت کې داسې هم راځي امام سعید ابن منصور په خپل سننو کې راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې علموا رجالکم سورة المائده وعلموا نساءکم سورة النور. خپلو سړو ته سورة المائده وښایي، خپلو ښځو ته سورة النور وښایي، خو دا هم سندن کمزوری روایت دی. عتاب ابن بشیر په دې کې یو راوي دی او هغه کمزوری راوي دی. داسې هېڅ روایت د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې خپلو بیبیانو ته او ښځو ته سورة النور وښایي. دلته 2 مسلې دي. یو دا چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په صحیح سند دا خبره ثابت سره دا هم سعید بن منصور په خپل سنن کې راوړی. عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله وی علموا نساءکم سورة النور، خپلو بیبیانو ته سورة النور وښایي. نو په هغه پورې دا خبره صحیح ده، خو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته رسوي به سند صحیح نه دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره په دې کړې ده چې سورة النور کې ډېرې هغه مسلې ذکر شوي دي چې هغه د زنانو د عفت او د حیا او د عزت سره تعلق ساتي. د پردې مسایل پکې تفصیلا ذکر شوي، زنانه به د چا نه پرده کوي، د چا نه به نه کوي. د فحاشۍ لارې هغه الله رب العزت په سورة النور کې بندي کړي دي، نو چې زنانه په دې باندې ځان پوه کړي چې الله یې د فحاشۍ نه وساتي، الله یې د بې حیایۍ نه وساتي. دې دپاره سورة النور خپلو زنانو ته وښایي. او ډېرو علماو دا خبره لیکلې ده چې زنانو ته سورة النور دا زده کوي، چې دوی دا مسلې زده کړي، د حجاب دا د ځان د پاک ساتلو دا مسایل دا ټول یې زده کړي. خو دې روایت کې ورسره دا دي، دا اولنی د کمزوري روایت چې د امام طبراني راوړی دی او امام حاکم راوړی دی، وایي زنانو ته لیکل مه ښایئ او سورة النور ورته وښایئ. دا بعض خلک پیش کوي او تعجب به وکړي چې پته نه چې دې خلکو علم ګوره کوم ځای کې دی. وایي زنانو دپاره اصل کې علم کول د سره شتي نه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی ته لیکل لوستل مه ښایئ. دا خبره چا کړې ده؟ وایي دې روایت کې راغلی. دا روایت خو انتهایی کمزوری روایت دی، بلکې شیخ البانی رحمه الله وی حدیث موضوع، دا منګړت روایت دی، ځکه چې دې 2 راویانو به دروغ وي. او عجیبه دا شوې ده دا 2 راویان دروغ وي، یو د محمد ابن ابراهیم الشامی، بل د عبدالوهاب ابن الضحاک. شیخ البانی رحمه الله عجیبه خبره کړې ده، وی دې محمد کې یو بله بیماري م وه، ده به د نورو خلکو سندونه پټول او هغه به د خپل سند بیانو، یعنی حدیث به پټو، دروغ به هم وي حدیث به هم پټو. نو دلته دا محمد دروغجن را لګېدلی دی، د عبدالوهاب روایت یې پټ کړی دی چې هغه هم دروغجن دی. نو دروغجن د دروغجن نه غلا کړې ده. دا روایت انتهایی کمزوري روایت دی، په دې علما پوهېږي. عالم سره علم نه او هسې عالم ورته ویلی کېږي، هغه پرې نه پوهېږي. زنانو دپاره دینی تعلیم، دنیوي تعلیم کول دا روا دي، بلکې دینی تعلیم کول خو لازم دي بعضو حالاتو کې او بعضو مسلو کې. او رسول صلی الله علیه وسلم پسې زنانه راغلې وي، یا رسول الله تا ټولې ورځې او ټول ټیمونه سړو له ورکړي دي، زموږ دپاره مې ورځ وټاکه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره خاص ورځ وټاکله، خاص ورځ د زنانه وه. نو په هغه ورځ به هغوی ته وعظ او نصیحت او
علم به ورته ښو. نو دینی علم دا خو زده کول پکار دي، دنیوي علم هم زنانه زده کولی شي او زده کولو له پکار دي، خصوصا هغه علم چې پای کې دا د زنانو خدمت کولی شي. پای کې شرط دا دی که دینی تعلیم دی او که دنیوي، دا شرط ټولو دپاره دی چې په حیا او په پرده کې به ځي راځي، فتنه به نه جوړېږي. چې کله چې فتنه جوړېده حیا او پرده پکې نه وه، نو بیا به دا جومات ته نه پرېږدي، پاتې لا علم زده کول شو. یو زنانه جومات ته ځي او د دې نه فتنه جوړېږي په لاره کې، یا دا زنانه بدچلنه ده، سړی به پوهېږي چېرې دا بدچلنه ده، دا د فتنې دپاره وځي، دا زنانه به جومات ته منظره نه پرېږدي، پاتې لا علم شو، که دیني او که دنیوي. نور زنانو له پکار ده چې دینی تعلیم هم وکړي او دنیوي هم وکړي، خو په حدود د شریعت کې، په حدود د شریعت کې چې د پردې خیال ساتلی کېږي، اختلاط پکې نه وي. اختلاط معنی ګډون د سړو او د ښځو، دا به پکې نه وي. ښځې ځان له په یو ګډوډ ماحول کې ځان له د کور نه لرې په کمرو کې اوسېږي، هلته هلکان هم دي، هلته استادان هم دي، هلته نشې تماشې هم دي، هلته ډمتوب هم دي، هلته فحاشي هم دي. شریعت د دې هرګز اجازت نه ورکوي. که زنانه پرده کې ځي راځي، یو ښایسته ماحول کې فتنه ترې نه جوړېږي، د زنانه زیم د سبق دپاره. کله سړی په زنانه باندې د کور په زنانه باندې پوه شي چې صحیح ده، لاره خو صفا ده، ظاهره کې دا په پرده کې ځي راځي، خو دا زنانه بدچلنه ده، داسې زنانه به بار ته نه پرېږدي، ځکه چې دا په غلطه اراده باندې ځي راځي، د هغې دا کردار نه پته لګي. نور د زنانو دپاره سبق ویل داسې ناروا نه دي، که دیني دی او که دنیوي دی، خو دواړو کې دا شرط به مخې ته ساتي چې شریعت په حدودو کې دننه وي. خصوصا هغه تعلیمونه دنیوي پکار چې زنانه یې زده کړي، لکه د ډاکټرۍ بعض مسایل هغه چې سړي خپله ښځه روانه کړي او سړي ډاکټر پسې ځي، زنانه نه وي، چې زنانه دومره تعلیم وکړي چې زنانه ډاکټرانې پیدا شي. داسې بعض نورې مسایل دي لکه سکول کې استاذه زنانه پکار ده. بعضو علاقو کې لوی لوی جنکې هغو ته سړي سبق وایي، دا ناروا دي. زنانه به زنانو ته سبق وایي. دغه شان دیني سبق کې دا په مدرسو کې استادان چې دي هغه سړي دي، اگر که دوی دا وایي چې منځ کې پرده ده، منځ کې دیوال دی، موږ وایو صحیح ده، خو د دې نه غوره دا دی چې د زنانو تعلیم کړی وي او دوی ورته ډایرکټ سبق ووایي، دا غوره نه وه، دا ترې غوره وه. نو پکار ده چې د تعلیم وکړی شي، خو د شریعت د حدودو به پکې خیال ساتلی کړي.